کفار غمی باسي د غرونو څخه کفار غمی باسي د غرونو څخه مونږ پښتانه ترېنه وباسو تش مزرې لري او تاله چې راځمه بانې جوړې کم تا نه چې راځمه بهانه نه راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لال مدین. زه نن د هارون عباس سره ناست یم. د هارون عباس یو شعر ته ډېر زبردست شعر دی چې مې نشو ته خطوې موږ ته ډېر خوند وکړو خو مې دا کتونکو سره شعر کو. جی هارون بھائی شعر رکھتا لگاتا ډلې تاسو مننه کوم تاسو راغلی مته بالکل څه ډلې وکړو. وای ګران مینه هر تلې بارانو د شپې ګران مینه هر تلې بارانو د شپې نه بلې د وختي مزرې لرګي. مننه او ګران مینه هر تلې بارانو د شپې نه بلې د وختي مزرې لرګي او هغه له ګلو لوسه نه جوړیږي هغه له غره راوړي مزرې لرګي. مننه او ومې لیده ورته ډېر وجړېدم ومې لیده ورته ډېر وجړېدم په غره کې مات بنګړي مزرې لرګي. ډېره مننه او د آخري مصرعي ده چې کفار غمی باسي د غرونو څخه کفار غمی باسي د غرونو څخه مونږ پښتانه ترېنه وباسو تش مزرې لرګي. ډېره مننه. وایي کفار غمی باسي د غرونو څخه مونږ پښتانه ترېنه وباسو تش مزرې لرګي. چې دا شعري به لکه څونه شي زه وکړم شعري ګوره که ته سوچ وکړې دوه قسمه خلک یې کولی شي. یو خو دا وي ګاډ ګفټډ ورته یې الله طرفه نه وي که نه هغه داسې کسان وي چې خبره وکړي نو شعري شي که نه نور داسې څه نه وي. او بل یو سړی څه ډېر حالات ووایي غمونه یې ووایي ودردېږي وټکېږي هغه یې کولی شي. د بغداد دانشالله شعر ورته وایي چې موږ ته تو کلوز کیلی وو ډېر زبردست ټولو خلکو ډېر خوښ شوی کلوز پیلو چې څومره و هر اکته ډلې کا. مننه ووایي ته چې یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی او بې کیفه دی بې مینې دی بې یاره دی قسم دی او یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی بې کیفه دی بې مینې دی بې یاره دی قسم دی او څه شی مې په سینه کې ناکلاره دی قسم دی څه شی مې په سینه کې ناکلاره دی قسم دی او زړه دی د چا غم پکې بې شماره دی قسم دی افضل بیا قسم دی. مننه. وایي څه شی مې په سینه کې ناکلاره دی قسم دی او زړه دی د چا غم پکې بې شماره دی قسم دی. او دا یو شعر تاسو ته ډالي لالمدین صاحب چې که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه بس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی. دا هم یو ځل بیا مننه. او که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه بس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی. وا ډېر ښه. څه خپله شعر شعري نه دی کړی یاره خپله مو بالکل لږ څو شعر اشعار لیکلي دي خو فی الحال ما ته یاد نه دي بلکې ما لیکلي دي انشاءالله په بلې ویډیو کې به هغه تاسو ته زه یم د خیره. بالکل ډېر. هارون بھائی بل بچا شعر ته یاره یو منیر بنیري صاحب غزل راته یادېږي او زړه مې غواړي زه شعر کې کوم. وایي ښه مستي کوه کاري صاحب زندگی کا وکاری صاحب خم استی کا وکاری صاحب زندگی کا وکاری صاحب سو گٹونا کا حرام دی سو لوگی کا وکاری صاحب سو گٹونا کا حرام دی سو لوگی کا وکاری صاحب د کدو خوراک ثواب دی غریبی کا وکاری صاحب. مننه. د کدو خوراک ثواب دی غریبی کا وکاری صاحب او معزز یې محترم یې ته خو اوس په عربۍ کې شاعري کې وکاری صاحب. ډېر ښه ځل بیا وایي معزز یې محترم یې ته خو اوس په عربۍ کې شاعري کوه کاري صاحب. بس ختم.